بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کېدو کې اول ټول زما سلام واخلئ. نن ما په دې کلاس کې ستاسو د پاره د انګلیش هغه ټکي راوړي دي، هغه وړې خبرې مې راوړي دي کومې چې مونږ ډېرې عام او ډېرې زیاتې کوو. دغه خبرې کومې چې مونږ په پښتو کې کوو، غواړم چې په دې نن کلاس کې تاسو ډېرې داسې خبرې زده کړئ دغه د پښتو خبرې په انګلیش کې، چې تاسو د عامې خبرې چې کومې په روټین کې کوئ چې دا تاسو په پښتو کې هم کولی شئ. دا داسې خبرې دي چې پرون ما سره یو ملګری ناست و، په دې کې یو بل ملګری هم راغی. هغه ته زما خیال نه و او هغه ما ته د ستړي مشو دپاره لاس نیولی و. نو دا کوم ملګری چې ما سره په څنګ کې په خوا کې ناست و، ده ما ته داسې په مزه شان وویل لاس میلاو کا. نو که تاسو چاته داسې وایئ چې لاس میلاو کا، نو د دغې دپاره انګلیش ویلی شئ شیک هینډ. شیک هینډ د دې مطلب شو چې لاس میلاو کا. بل که تاسو چاته داسې وایئ چې دلته راشه، یعنی زما خوا ته راشه، کم هیر. د کم هیر مطلب دی دلته راشه. او که داسې ورته وایئ چې هلته لاړ شه، نو د هلته دپاره دیر راځي او د تلو دپاره ګو راځي. ګو دیر، هلته لاړ شه. بیا که داسې وایئ چې ودرېږه، داسې خبرې مونږ ډېرې کوو چې کېنه، پاسه، هلته لاړ شه، دلته راشه، دا واخله، دا راکه، په مزه ځه، په تیزه ځه. نن زمونږ په دې ټول کلاس کې هم داسې خبرې دي. که چاته داسې وایئ چې ودرېږه، سټینډ اپ، یعنی پاسه ودرېږه، سټینډ اپ. او بیا که ورته وایئ چې کېنه، سیټ ډاون. سیټ ډاون د دې مطلب دی کېنه. مخکې وګورئ، دا واخله. تا سره څه څیز در سره وي او بل چاته وایي چې دا واخله، نو د دې دپاره په انګلیش کې داسې ویلی شي ټیک اټ. د ټیک اټ مطلب دی دا واخله. د ټیک مطلب واخله او د اټ مطلب دی دا. ټیک اټ، دا واخله. واپس راشه، کم بیک. کم بیک، د کم بیک مطلب دی واپس راشه. دروازه کولاو کا. کله کله څوک دروازه وخي او مونږ چاته ووایو چې ورشه هغه دروازه کولاو کا. اوپن د ډور. اوپن د ډور، دروازه کولاو کا، دروازه خلاصه کړه، بیرته یې کړه. دلته ودرېږه، سټاپ هیر. سټاپ هیر، د سټاپ مطلب دی ودرېدل او د هیر مطلب دی دلته. نو د دې څه مطلب راځي د سټاپ هیر؟ د سټاپ هیر مطلب شو دلته ودرېږه. په مزه ځه، یعنی په قلاره ځه. واک سلولی. واک سلولی، د هغه طرف ته وګوره. لوک ایټ هیم. داسې هم مونږ ډېر وایو که نه چې هغه کس درته څه وایي، د هغه طرف ته وګوره. لوک ایټ هیم، د هغه طرف ته وګوره. نوډیز، د نوډیز مطلب دی نن سبا. په هر قیمت باندې، داسې خبرې هم مونږ ډېرې کوو. په هر قیمت باندې. کله داسې وخت راشي چې زمونږ د یو څیز ډیر ضرورت وي، نو مونږ وایو چې دا څیز زه په هر قیمت باندې اخلمه. نو دغه هر قیمت چې کوم دی دغې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ایټ اینی کاسټ. په هر قیمت باندې. ایټ اینی کاسټ، په هر قیمت باندې. ما سره مه لګه. ډونټ ټچ می. ډونټ ټچ می، ما سره مه لګه. تادي وکه. دا خو تاسو زمونږ په کلاسونو کې ډیر ګورئ دا ټکې. د تادي کولو دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ هری اپ. د هری اپ مطلب دی تادي وکه. د څه دپاره، دا پن ته د ما نه اخلي د څه دپاره. فار واټ. فار واټ، د څه دپاره. د څه دپاره انګلیش تاسو زده کړئ په انګلیش کې داسې ویلی شئ فار واټ، د څه دپاره. ټرسټ می، په ما یقین وکه.
یعنی زه دروغ نه وایم، په ما یقین وکړه. trust me. trust me. په ما یقین وکړه. زما لاس ونیسه. hold my hand. hold my hand. د دې مطلب شو زما لاس ونیسه. په دې سره ستاسو د انګلیش ډیر ښه پریکټس کیدلی شي. تاسو ښه په توجه سره ګورئ او چې زه یې وایم نو تاسو یې را سره هم وروسته وایئ چې ستاسو ژبه هم د دې ټکو سره بلده شي. ماله جواب راکه. answer me. تاسو به اکثر ډیر زیات چاته میسیج وکړئ او څوک درله جواب نه درکوي نو هغه ته وایي چې ماله جواب راکه. په انګلیش کې ورته داسې ویلی شي چې answer me. ماله جواب راکه. د لوستلو کوشش کوه. try to read. د read مطلب تاسو ته پته ده چې لوستلو ته وایي او try وایي کوشش ته. try to read. د لوستلو کوشش کوه. او بیا داسې وګورئ دا بیا ووایه. دا بیا ووایه. read it again. read it again. دا بیا ووایه. زما مدد وکه. help me. help وایي مدد ته. د می مطلب دی زه. زما مدد وکه. help me. ته څوک یې؟ who are you. who are you. ته څوک یې؟ دا هیر کا. forget it. د forget it مطلب دی دا هیر کا. خبرې مه کوه. stop talking. stop talking. خبرې مه کوه. زما خبره واوره. listen to me. listen to me. زما خبره واوره. څه مصیبت دی. اکثر مونږ په څه مصیبت کې گیر شو، څه غلط کار رانه وشي، مونږ وایو او دا څه مصیبت دی. what a trouble. what a trouble. څه مصیبت دی. د دې مطلب شو چې څه مصیبت دی. دا ګرم دی. یعنی د چایو دا پیاله چې کوم دا ګرمه ده. it is hot. دا ګرم دی. او که داسې وایي چې دا یخ دی یعنی دا چای یخ دی. it is cold. it is cold. دا یخ دی. دا بیا ووایه. say it again. تاسو ته څوک څه خبره وکړي او ورته ووایي چې دا خبره بیا وکړه. say it again. دا بیا ووایه. د دماغونه کار واخله. use your brain. brain وایي دماغو ته. د دماغونه کار واخله. use your brain. تاسو هم د دماغونه کار واخلئ. دې ته توجه کوئ. د یادولو کوشش کوئ. تیار شه. get ready. یعنی ځان تیار که زه چې دواړه ځو. get ready. ځان تیار که. زه ستا دپاره دعا کوم. I pray for you. زه ستا دپاره دعا کوم. I pray for you. ته زما دپاره دعا کوه. You pray for me. You pray for me. ته زما دپاره دعا کوه. یعنی زه ستا دپاره دعا کوم. ته زما دپاره دعا کوه. څه وجه ده. What is the reason. reason وایي وجې ته. څه وجه ده. What is the reason. او د دې سره تاسو ګورئ دا یو ټکی دی. معافي غوښتل. apologize. دې ته په انګلیش کې وایي apologize. apologize مطلب دی معافي غوښتل. د لارې نه لرې شه. یعنی د لارې نه یو طرف ته شه. get out of the way. get out of the way. د دې مطلب شو چې د لارې نه لرې شه. ته دروغ وایي. you are lying. you are lying. lying وایي دروغ ته. ته دروغ وایي. همیشه رښتیا وایه. always speak the truth. always همیشه. speak ویل او truth وایي رښتیا ته. always speak the truth. همیشه رښتیا وایه. بالکل.
آپ کورس د آپ کورس مطلب دی بالکل یا بېشکه. ها ډیر په خوشحالۍ سره. with great pleasure. د with great pleasure مطلب دی ډیر په خوشحالۍ سره. یعنی موږ دا کار ډیر په خوشحالۍ سره وکړو. په دغه خوشحالۍ سره چې تاسو کله هم وایي نو په انګلیش کې ویلی شئ with great pleasure. ډیر په خوشحالۍ سره. هغه منع که. هغه غلط کارونه کوي، هغه منع که. د منع کولو دپاره راځي refuse او د هغه دپاره him. refuse him. هغه منع که. refuse him. هغه منع که. زه صرف ستایم. I am yours only. I am yours only. زه صرف ستایم یعنی زه د بل هیڅ چا نه یم، زه صرف ستایم. I am yours only. ته غلط یې. You are wrong. د wrong مطلب دی غلط. You are wrong. ته غلط یې. ته صحیح یعنی ته ټیک یې. You are right. You are right. ته صحیح یې. ته بې شرمه یې. You are shameless. shameless وایي بې شرمه ته. You are shameless یعنی ته بیخي نه شرمیږي، ته بې شرمه یې. You are shameless. ته بې شرمه یې. هغه له آرام ورکه یعنی هغه له دمه ورکه. هغه ډیر کار وکړو، پرېږده چې هغه دمه شي. Give him a rest. Give him a rest. هغه له آرام ورکه، دمه ورکه. ماښام شو. که تاسو داسې وایئ چې ماښام شو نو تاسو سوچ وکئ چې په انګلیش کې څنګه ویلی شئ چې ماښام شو. It's evening. It's evening. ماښام شو. نوکري پرېږده. Quit the job. Quit the job. نوکري پرېږده. نوکري مه پرېږده. رښتیا نوکري پرېنږدې، غربت هم ډېر زیات دی. Don't quit the job. نوکري مه پرېږده. Don't quit the job. نوکري مه پرېږده. زر کوه. Do fast. Do fast. یعنی زر کوه، زر راشه. Do fast. 1 منټ ودرېږه. Wait 1 minute. Wait 1 minute. 1 منټ ودرېږه. بس نور هیڅ نه. بس زه صرف دا غواړم. نور هیڅ نه. بس نور هیڅ نه. که تاسو داسې وایي نو انګلیش کې ویلی شئ nothing else. nothing else. د دې مطلب شو نور هیڅ نه. زما دواړه خوښ دي. I like both. I like both. زما دواړه خوښ دي. ها او وګورئ د دې کلاس دا به اخیری جمله هم کما. زما دا یو خوښ دی. I like this one. I like this one. یعنی زما هغه نه دی خوښ، زما دا یو خوښ دی. I like this one. زما دا یو خوښ دی. زه پوره امید کوم چې تاسو به په دې نن کلاس کې ډیر څه زده کړي وي او تاسو به ورسره د انګلیش ډیر پریکټس شوی وي. تاسو دا کلاس بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ. زه ستاسو دپاره زما هر کلاس کې دا کوشش وي چې داسې سره وړم چې تاسو پې پوهیږئ او ستاسو د انګلیش پریکټس ورسره کیږي. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که ژوند وي راځم به د یو بل کلاس سره. او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته.